ولې ښځې له خپلو مېړونو څخه نفرت کوي؟ یا د نارینه په بدن کې داسې غیبونه وي چې د ښځې د شوق او د مینې د راپارولو مخه نیسي؟ سلام دوستانو، ستړي مه شئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او همدارنګه د ګونګړي نښانه هم ووهئ چې راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ووینئ. یوه خبره باید په پام کې ولرئ چې ځینې ښځې د نارینه مینې ته نسبت تر څملستو زیات اهمیت ورکوي، او ځینې ښځې بیا داسې دي چې ډېر ماستې دي او له مېړه څخه دا هیله لري چې هره شپه ورسره څملي او یا هره شپه 2 ځلې ورسره څملي، خو دا معنا نه لري چې هغه فاحش دي. د هغو جنسي شوق ډېر وي چې نارینه یې باید ورپوره کړي. مطلب په اونۍ کې ضرور یو ځل باید خلاصې کړئ. کله چې ښځه په وخت انځال او غوښتنې پوره شي، عصبي آرامش ورته پیدا کېږي او بدن پوستکی او جلد یې تازه او ښایسته کېږي. معمولا هغه ښځې چې انځال یې په وخت نه ترسره کېږي ژر عصبي کېږي، خو ځینې ښځې دي چې بیا د ځینو مشکلاتو په وجه یا فکرا نارامه او غم په وجه څملستو ته زړه نه ښه کوي. دلته باید نارینه پوه شي چې ښځه جسمي یا روحي مشکل لري او د ده په وړاندې بې مینه شوې نه ده. باید په ډېرې مینه سره یې د مشکل په حل کولو کې ورسره مرسته وکړي. نو ښه خبره دا ده چې خپلې ښځې سره د خوب په خونه کې تر هغه مینه وکړئ چې سمه انځال کېدو ته اماده شي. ځینې نارینه دي ژر خپل کار کوي، بیا ښځې ته ښه اړوي. ښځې نه هیله کېږي ځکه کله چې هغه انځال یعنې هغه وخت وایي کله چې ښځه خلاصېږي یا ملا یې تشېږي یا تشېدو ته نږدې وي، نارینه ترې لرې کېږي. دلته د ښځې په اعصابو ډېر شدید فشار راځي. تر هغې چې ملا خلاصه نه شي روحي حالت یې ګډوډ وي. نن سبا د نړۍ په زیاترو ملکونو کې د ښځې او د مېړه ترمنځ طلاق یو لوی عامل همدا دی چې مېړونه یې نشي کولی هغه سمې انځال او یا ډکې ملاوې ورتشې کړي. درنو دوستانو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ تاسو ووینئ.